رسول الله په یو ورځ درې قضا کړي دومره سزا به جهنم کې ورته میلاویږي. ملا صاحب جواب راکړي. روایاتو کې خدام شته چې چا یو مونځ قضا که او بیا یې وم ګرځاو 2,80,000 کروڑه کاله به جهنم ته کې سوځي. شته روایت کې که نه؟ مولیانو شته که نه؟ چا یو مونځ قضا که 2,80,00,000 کاله به جهنم کی سوزی. رسول الله په یو ورځ درې قضا کړي دي. څومره سزا به جهنم کې ورته میلاویږي؟ ملا صاحب جواب راکړه. رسول الله په یو ورځ د غزوه خندق په ورځ درې منځونه قضا کړي دي. نه ودو نه تهیرو نه په جنگ کې لګیاو، صرف خندق یې کنسته، جنگم لا شروع نه و او نه داسې وه چې وبنوي. هر څه و. درې منځونه ماسپښین، مازیګر، ماښام او دا 4 واړه منځونه بیا ماسخوتن سره په یو ځای وکړه. قضا یې کړه که نه؟ ستا د دې روایت مطابق رسول الله ته به څومره جهنم میلاویږي؟ مولا صاحب دا ته راته ولیکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته ووی ټوله شپه یې مزل وکړ، جهاد نه راغله، سخت ستړي وو. ورته ویې چې ته پیره کوه، سهار مانځله موږ راویښ کا. او ټول صحابه سره د رسول الله وده شول. نو چې کم سړی پیرې ته ودرولی و خو هغه هم ستړی وکړه. دلته به یو ضمناً درته وضاحت وکړم د چا د قضا مونځ په باره کې. صحیح شوه چې نبي صلی الله علیه وسلم نه مونځ قضا شو، نو د دې وجه دا نه وه چې نبي علیه السلام او صحابو مونځ کولی شو او مونځ یې نه کوله، قضا که. خبر مې دا مفتي منیر شاکر صاحب څه دی دا کلیپ مې واورېده، چا راسم کړی که منشن کړی مې پکې، نو هغه وایي چېرې مونځ قضا شي نو د دې ګناه نشته دی، چې قضا شي دوی ګناه نشته. او بیا ورسره دا مې ووروي چې دوی اوس پکې داسې هم راغلي دي چې کوم سړی مونځ قضا کړي نو 2,80,00,000 کاله به سي په جهنم کې به سوځي. نو نبی علیہ السلام 4 منځونه قضا کړي وي، اوس به نبی علیہ السلام څونه کاله په جهنم کې سوځي؟ نعوذ بالله. په خبره په سفر نبی علیہ السلام راځي او په لاره کې نو مونځ قضا کړي. یو ځلې حضور د شپې سفر و بیا اخر وخت کې نو یو ځای کې آرام ته ودرېدل. حضرت بلال ته ویل ته مونږ بیا مونځ ته راپاسه. نو سحر بیا نور چې ګرم شو، نبی علیہ السلام هغه نور ګرمۍ سره راپاسېده. نو بیا حضرت بلال ته بلال تا ته ما ویلو چې موږ راپاسه ولې؟ ویجو به چې کوم رب تو دو کې بس هغه رب زه مو د کړی وم پاتې شو. نبی علیہ السلام ورته خزي دي نزيد د شیطان اثر دی او مخکې لاړل التازان شو او د سنت سره برابر شو او قضا نبی علیہ السلام قضا سکړه راوړله. نو دی وی چې کله دا ګناه ده نو نبی علیہ السلام سره بس کوي په خبره باندې پی. نو ګورس دا خو دا یو داس وړي خبرې چې د اولای او تعلیم په دې باندې کی په دې خبرو باندې پی چې د قضا او د ګناه او د جرم خبره کله ده چې کله قصدن عمدن شي. څه شي قصدن عمدن. مسلم شریف روایت دی نبی علیہ السلام فرمای لا تفریط فی النوم، په خوب کې نو ګناه نشته دی. که یو سړی بالفرض سترګې ورغې اوده شو او د ده نه مونځ قضا شو، حضور فرمای په دې ګناه نشته، بلکې کله چې دی راپاڅېدو او مونځ ورته یاد شو، حضور فرمای نو من نسیها، چا چې مونځ هیر که او نام عنها یاد نه اوده شو، نو حضور فرمای نو فلیصلیها بیا دې وکړي اذا تذکرها، چې کله څه کړي؟ اذا ذکرها، چې کله یاد کړي. نو دلته کې دا مسله په چې قضا مونځ باندې ګناه ده یا جرم دی، نو دا کله ده چې کله قصدن عمدن وي. چې اوس انسان قصدن عمدن نه وي د دنیا د کار د وجې نه بیا هم ګناه نشته. نو څوک چې د جهاد د وجې نه وایه یو مونځ قضا کې به باندې به ګناه وي، په هغې شرطه ګناه دا خو د ماشومان په دې ماشومانه پي چې کله د مونځ په قضا باندې ګناه نشته. نو د دې روایاتو څه مطلب دی چې حضور فرمایي بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاه، د سړي او د کفر په منځ کې پرده څه شی ده؟ مونځ پرېښودل دي. چا چې مونځ پرېښودل څه معنا؟ د کافرانو کار دی. مخکې وایو حضور فرمایي من ترک الصلاه متعمدا نو برئت منه ذمه الله ورسوله، چې کوم انسان په قصدن باندې مونځ پرېښوده دنه د الله او د رسول الله ذمه څه شی ده؟ وایه دا فارغه ده. دارنګ بل حدیث کې راځي العهد الذي بیننا وبینهم الصلاه، نبی علیہ السلام فرمایي زمونږ او د کفارو منځ کې نو هغه فرق څه شی دی؟ مونځ دی. فمن ترکها فقد کفر، فمن ترکها فقد کفر، چا چې مونځ پرېښود څه وکړه؟ کفر یې وکړه. دارنګ عبدالله بن شقیق فرمایي کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال
ترکه کفر الا الصلاه. وې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه با یو عمل پر خودلم کفر نه ګڼه سیوا د ترک د چانه د منځ نه، چې چا به منځ پر خود ته وسویلې کافر دا به کفر ګڼه. نو د داسې قسم احادیثو په بنیاد باندې د داسې قسم احادیثو په بنیاد باندې امام احمد بن حنبل او ډیر صحابه حضرت عمر فاروق، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، حتی ول الصحابه پوری ابن حزم شمار کړي څومره ول الصحابه او یو جماعت لوی جماعت د تابعینو بشمول امام احمد بن حنبل فرمای چا چې بلا شرعي عذر قصدن عمدن یو منځ پرې خودو دا سړی کافر دی، دا سړی څه دی کافر دی. نو دا به قتل کیږي. امام احمد بن حنبل فرمای ردتن دا مرتد شو نو به څه کې وجنی چې د منځ قضا کول ګناه نه ده. نو دا امام احمد بن حنبل مرتد کی ولی په خبره پیشي دا لوی جماعت د صحابه کرامو او د تابعین ورته مرتد ولی ویو خو ګناه ده کنه او عظیم جرم دی. امام شافعی امام مالک سے رحمهم الله فرمای چې نه مرتد خو نه دی خو واجب القتل دی. څه شي دی جرم دومره لوی دی چې کافر خو ورته نه وایو احتیاط کو خود دی یو موږ پرې اوسمره یو موږ قصدن ودن پرې خو دی د وجه نه با قتلی ردتن نه مرتد نه دی خو جرم دومره عظیم دی چې دی بس کی قتل کی. زمون امام سے رحم الله فرمای چې نه دی به قتل کیږي اومنه خو دی به حبس کی دی به بندي کی تر اغي پوری چې د کلک توبه تر سونیستی یا به توبه بس یا په جیل کې مرکی په یو منځ باندې ښه څه باندې یو منځ باندې. نو چوس قضا منځ قضا کول ګناه نه ده په خبر باندې پیښي نو دا سړی په مرتد کیږي ولی دا په کافر کیږي ولی دا دو امامان قتل کوي ولی نه حق قتل کوي نعوذ بالله دا امام سی ابراهیم الله په جیل کې ولی اچي. نو کله کله دا پته نشته په بعض خلکو دعا کوي الله دې موږ ته صراط مستقیم باندې استقامت نصیب کړي. اوس دغه د قول خلک څه کوي لیبرل پی ټی ایم والا نشنل والا او لیبرل آزاد کاله مسلمانان وی ګوره وی دا اسی مداریان دي د مولیانو وی دا څه دي مداران دي اسی مونږ یرولیو په دې خو ګناه نشته. اوس خو دې خبر نه دي احادیثونه چې ګناه ولې نه سړی په کفر توزي د ډیرو صحابه کرام او د ائمه په نسبت باندې چې یو موږ پرې د سره پاتې شو. دا خبره شیخ ابراهیم الله دی فضائل اعمال کې دا خبره ذکر کړې ده چې نبی رسول الله والسلام فرمایي چې کوم انسان نه یو روایت ته نه دا شوی دی چې کوم انسان من ترک الصلاه حتى مضى وقتها چا چې موږ پرې خو او د دې وخت تیر شو ثم قضا به قضا رومړه نو عذو فی النار حقبا نو یو حقوق بدل سملاوی سزا او والحقب 80 سنه یو حقوق اتیا کال دی والسنه 360 یوما او کال کې سور زیری 380 او بیا هر ورځ د دې مقدار څه دی نو زر کال دی. نو دې حدیث د وجنا چې دا مقدار دا ټول کې ضرب کی نو 2 کروڑه او اته لک سر راځي اته لک کال راځي. نو دا حدیث مجالس الابرار والا شیخ ابراهیم الله مخکی مصنف ذکر کړی دا کتاب کې دا حدیث 4 وړي دي باقي خپل شیخ سی وی چې ماته حدیث سند معلومه نه دی. نو زیات بدوي چې دا حدیث څه شي دی دا منګړت دی څه شي دی دا موضوع منګړت دی اته ته کال سزا لشتنه ده 2 کروڑه اته کال سزا الشتنه خو جرم خوده کنه سزا خوشته کنه دا سزا به چې ډیر زور لګي نو دغه سزا دا مقدار نه ثابته. باقی وګوره د ائمه مسلک د کتابونو ذکر کړي چې بعضی کافر کوي بعضی ردتن قتل کوي بیا بعضی بغیر د ارتداد نه قتل کوي او امام سے فرمایي چې دی بسګي بند کیږي. من هغه د دلته دی حضور علیه السلام نه سلور منځه قضا شوی ال تسنو ولینو تراواله تاریخ کتابونه د هغه طرف نه د کافرانو د غشو باران نو د هغه وجنه حضور علیه السلام او صحابه منځو نشو کوله نشو کومز کوله چې بیا نبی علیہ السلام ورته خیری ولې کوي چې مر الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا دا څه شي دي شغلونا دي کفارو مشرکین مونږ د مزنری سار کړیو دې مونږ مصروف کړیو الله به موږ په صراط مستقیم د تک سره کی توفیق نصیب فرمایي ښا. نو کسی خرابې ضرور د میډیا دور دی هر شی په کې روزي بس یو بال خوشی کوي په خبر باندې پی دا سي اوس د دې خبره د لسه ضرورت ته پکار دا چې امت راولي دین ته چې دین نورم څه کوي بیزاره کوي
اسیم د دین دا حل دی مسلمانانو منځونه څوک اسیم نه کوي او چې تور ته دروغ د ځانه د ګیړي د بی بنیاد او فزول خبرو کې چې په سلور مذهب ناروا خبره ده قران او سنت ناروا خبره ده نو هغه چې بس موږ خاصم ګناه نشته چې پرې دي راځه موږ څه ضرورت دی په خبره باندې پی نو حضور علیه الصلاۃ والسلام نه سلور منځونه څه شو د خیر سره قضا شو